سلامونه. په دې ورځو کې د ویوفول په نوم یو اپلیکیشن زیات وایرل دی او هر کس چې ګوري پوسټ کوي یا ویډیو جوړوي چې راشئ ویوفول اپلیکیشن جوین کړئ، دغه کې کار وکړئ او تاسو اسانه پیسې وګټئ. نن دغه ویډیو کې تاسو ته هر اړخیز معلومات درکوم چې ویوفول څنګه اپلیکیشن دی، آیا رښتیا هم پیسې ورکوي یا نه. نو زه سید الله حسن درته په دغه ویډیو باندې فایل کوم. راځئ چې ویډیو فایل کوم. ویوفول یو ایټالوي اپلیکیشن دی چې په 2020 کال کې جوړ شوی دی. دغه اپلیکیشن په اوسنیو وختونو کې د مونټایزیشن اسانه شرایطو له امله زیات شهرت پیدا کړ او د زیاتو خلکو پام هم ځان ته واړاوه. ویوفول هم د فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک او نور سوشل میډیا پلیټفارمونو ته ورته یو ټولنیزه رسنۍ ده چې خلکو ته دا فرصت ورکوي ترڅو خپل تصویران، ویډیوګانې، وایس، سټوري او خپل نظریات له نورو سره شریک کړي. نو نوموړی اپلیکیشن د اسانه انټرفیس او ساده استعمال امله د زیاتو خلکو پام ځان ته اړولی دی او تر ټولو مهم موضوع دلته دغه ده چې دغه مونټایزیشن دی، یعنې خلکو ته ډېر اسانه مونټایزیشن ورکوي. د ویوفول مونټایزیشن د نور سوشل میډیا پلیټفارمونو په نسبت خورا اسانه ده. یعنې کله چې تاسو 15 ملګري په خپل لینک باندې دعوت کوئ یا هم 15 سوپر لایک ترلاسه کوئ، تاسو ته مونټایزیشن درکولی شي. او کله چې تاسو خپل عکسونه هلته شیر کوئ یا هم خپل ویډیوګانې اپلوډ کوئ، کوم کسان چې تاسو ویډیوګانې ګوري، لایکوي، کمنټ درته کوي یا سوپر لایک درکوي، په دغه باندې تاسو ته پیسې درکول کېږي. او د دغه اپلیکیشن بله ځانګړنه دغه ده چې اسانه پیمنټ میتودونه یې اډ کړي دي لکه بانک اکاونټ، پیپال، همدارنګه د کریپټو غټ ایکسچینج باینانس چې د ټولو کارونکو لپاره خورا اسانه دی. خو د دوی رسمي پیمنټ میتود چې دغه آی بی ان یا انټرنیشنل بانک اکاونټ نمبر دی چې تاسو کولی شئ دغه ته خپلې پیسې هم ولګئ. او د دې ترڅنګ هغه میتودونه چې اوس مهال دوی اډ کړي دي همدغه پورته درې چې موږ ذکر کړل همغه دي. او بله ښه ځانګړنه د دغه اپلیکیشن دغه ده چې د پیسو ویستلو لږ اندازه یې صرف $5 دی، یعنې تقریبا $5 چې تاسو پوره کې کولی شئ خپل د پیمنټ میتود له لارې ویډرا ترې وکړئ یا خپلې پیسې ترلاسه کړئ. او پیسې به تاسو په 10 بزنس ډې کې ترلاسه کوئ، یعنې 10 تجارتي ورځو کې. د شنبې او یکشنبې پرته نور ټولې چې دي دغه تجارتي ورځې دي، تاسو ته په دغه کې د دوی پیمنټ میتود یا پیسو لګولو پروسه ترسره کېږي. نو دا د ویوفول اپلیکیشن اړوند هغه معلومات وو چې ما پخپله د ویوفول له ویب سایټ همدارنګه نور سوشل میډیا پلیټفارمونو نه راټول کړي وو. نو آیا دا اپلیکیشن رښتیا هم پیسې ورکوي یا نه؟ دغه اړوند زه تر اوسه پورې خپل کوم ثبوت نه لرم، خو ما په یوټیوب کې ځینې کسان ویل چې هغوی ترې خپلې پیسې باینانس ته ویډرا کړلې. خو که چېرته ما خپله کوم پیسې ترلاسه کړي، ویډرا مې کړې یا زما کوم نږدې ملګري پیسې ترلاسه کړي ویډرا یې کړې، زه به تاسو ته حتما معلومات درکوم. نو راځئ چې دغه اپلیکیشن خواته ورشو. دغه اپلیکیشن څه ډول اپلیکیشن دی، څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو او څنګه پکې کار وکړو او څنګه استعمال کوو، مونټایزیشن شرایط څه دي او څنګه مونټایز کولی شو. د هر څه نه مخکې به تاسو په ډسکرپشن کې لینک شته، تاسو ته که فیسبوک زما ویډیو ګورئ د ویډیو په کمنټ کې به لینک وي، په هغه باندې کلیک وکړئ، تاسو به سیده بوځئ پلی سټور ته. دلته چې پلی سټور ته راغلی اپلیکیشن به دغه ځای نه انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړ په کنټینیو باندې ورته کلیک واخلئ او دغه اپلیکیشن به تاسو ته راخلاص شي. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن راخلاص شو، دلته تاسو کولی شئ په اسانۍ سره په دغه کې اکاونټ جوړ کړئ. ساین ان وذ ګوګل کلیک کړئ، تاسو د خپل جیمیل اکاونټ له خوا ورته لاګین کېدلی شي، کوم چې تاسو سره په موبایل کې فعال جیمیل دی. او که چېرته تاسو نور میتودونه غواړئ، تاسو کولی شئ چې د خپل ایفل اکاونټ یا هم د خپل ایمیل له لارې هم ورته لاګین شئ یا ایمیل او پاسورډ له لارې. همدارنګه دغه وروسته تاسو د سفاري دلته کولی شئ خپل یوزر نیم ترتیب کړئ او د عکس آیکن باندې کلیک وکړئ، تاسو خپل پروفایل عکس هم ورکولی شئ. کله مو چې پروفایل عکس ورته اپلوډ کړ په ډن باندې کلیک وکړئ، نو بیا تاسو دغه برخه راځي چې تاسو د کومې برخې مینوال یاست، کوم برخه کې لیوالی چې دلته فعالیت وکړئ. کټګوریان تاسو یو څو انتخاب کړئ چې هغه برخې تاسو ته بیا معلومات راځي. کله چې دا انتخاب کړئ نو تاسو ته داسې یو برخه راځي، دلته به تاسو په یو باندې کلیک واخلئ چې کوم څه غواړئ هغه به کلیک او د خپل موبایل څخه به یو عکس ورته اپلوډ کړئ. کله مو چې یو عکس اپلوډ کړ، بیا تاسو په اسانۍ سره په دغه کې کولی شئ هغه وروسته خپل فعالیت ترسره کړئ. کله چې دا فرصت بشپړ کړه، تاسو ته اسانه انټرفیس راځي. دلته په سکرول باندې تاسو بالکل ویډیوګانې کتلی شئ، د نورو کسانو پوسټونه کتلی شئ او پوسټ اسانه په ډبل کلیک باندې لایک کولی شئ. او دغه ته سوپر لایک ښکاري، تاسو کولی شئ نور کسانو ته سوپر لایک هم ورکړئ. هم آیکن ترڅنګ دلته ډسکور برخه ښکاري، په دې کې تاسو سرچ کولی شئ. د پلس آیکن کې تاسو کولی شئ خپل کنټینټ اپلوډ کړئ، خپل معلومات اپلوډ کړئ. دلته لاندې سلیکټ لیټر باندې کلیک واخلئ، په دغه کلیک وکړئ، تاسو د خپل موبایل ګالري څخه ورته ویډیو عکس اپلوډ کولی شئ. همدارنګه دې ترڅنګ موږ کولی شو دغه خوا کې بیا دلته دغه برخه کې به تاسو نوټیفیکیشن برخه راځي، په دې کې تاسو خپل نوټیفیکیشن کتلی شئ، تاسو ته چې لایک درکړی دی، کمنټ یې درته کړی، هغه نوټیفیکیشن راځي. او دا ستاسو د پروفایل برخه ده چې تر ټولو مهمه برخه دلته دغه ده. پروفایل برخه دغه ځنه ایډیټ کولی هم شئ، خپل عکس اپلوډ کړئ یا نور څه. خو دلته به راشئ، تاسو په دې سیټینګ باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې سیټینګ باندې کلیک واخیستم، دلته تاسو ته پکې ویجز اپشن راځي، تاسو ته ویجونه درکول کېږي چې هر ویج ځانګړی ارزښت لري چې وروسته بیا ویډیو کې ورباندې خبرې وکړو. خو تر ټولو مهمه برخه چې دلته زموږ سره دغه کریټر برخه ده. په دغه کریټر برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیسته، په دغه کې تاسو وایي چې دلته پورته برخه کې تاسو خپل ارنینګ ښودل کېږي، څومره پیسې تاسو د دغه ویوفول اپلیکیشن څخه ګټلې دي.
دوی وایي چې موږ د کریټر څخه تاسو سره 50% ارننګ شیر کوو، یعنی کله چې کوم پیسې تاسو درکول کېږي د میاشتې په اخر کې 50% زموږ 50% تاسو وي. عموما په نور سوشل میډیا پلیټفارمونو کې هم دغسې وي. که دلته به راشئ په مونیټایزیشن دلته شرایط هر څه پکې ښکاري، خو چې لږ لاندې راشئ دلته تاسو ته وایي که چېرته تاسو د خپل پوسټونو له لارې 15 سوپر لایکونه ترلاسه کړل بیا تاسو ته مونیټایزیشن درکول کېږي. 15 سوپر لایکونه مو ترلاسه کړل په دغه باندې تاسو ته مونیټایزیشن درکول کېږي. یا هم تاسو کولی شئ چې 15 ملګري دعوت کړئ. دلته تاسو ته ښکاري که چېرته مو 15 ملګري دعوت کړل هم تاسو ته مونیټایزیشن درکول کېږي چې په خپل لینک باندې. دغه ځای نه تاسو په شیر باندې یا انوایټ باندې کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخلئ دا ستاسو لینک دی، دغه ځای نه مستقیما شیر کولی هم شئ. همدارنګه کافي باندې کلیک وکړئ، ملګرو ته یې ولیږئ. نو که چېرته موږ فکر وکړو د اپلیکیشن دومره اسانه مونیټایزیشن لري، په اسانۍ سره پیسې ورکوي، که هغه کسان چې اوزګار دي یا په فیسبوک، سوشل میډیا یا ټیک ټاک کې بېځایه وخت تېروي، که دغه اپلیکیشن کې لږ کار هم وکړي دوی ته پیسې پاتې کېدلی شي. خو دا هغه وخت چې موږ د دغه اپلیکیشن ریال ویلیو معلومه کړو چې رښتیا هم پیسې ورکوي یا نه. تاسو زما په ریپ لینک باندې راشئ، که چېرته ما پیسې ترې وګټلې حتما تاسو سره معلومات شیر کوم. دا ویډیو که چېرته نور دغسې خوندور معلومات غواړئ ما سره اوسئ، ما فالو کړئ.